خبره اوري د جاسوسۍ خبره د شیطانۍ خبره د لرې نه اوري د لرې نه اوري اکثر خلک د مشرانو پورې خاندي که نه وي د کار خبره نه اوري خو د ارامتوب خبره ښه اوري دا د کور کې دا یو صفت دي چې دی د کار خبره نه اوري خو د شیطانۍ خبرې یا د ده خلاف خبره یو څه دي وي هسې سړی وایي دی کوڼ دی خو چې خبره هسې د دغه راشي باریکه راشي نو بس بیا بابا اوري نو دا ښه غوږونه شته والله پاک وایي چې دا غوږونه ما د قرآن نه بند کړي دا ازه غوږونه ولهم اعین لا یبصرون بها سترګې شته نه ویني اولئک کالانعام بل هم اضل الله وایي دا څاروی دی څاروی خو لا په هوشه پوهېږي دی په هوشه هم نه پوهېږي دی د څاروي نه غلط دی نو قرآن ته کښېنئ او یو شرط ځان کې پیدا کړئ چې انابت ځان کې پیدا کړئ دا خو داسې وي داسې څه لازمي نه ده چې زما علم د تاسو نه زیات دی که دا علما مو سره ناست دي دوی له به مانه ښه قرآن ورځي ښه الله پاک نور دې د دوی علم زیات کړي خو دا ده چې ناست دی تعلیم و متعلم کې لیکي آدابو کې وایي چې دا یو خبره یو کم سل پیره ودرېدلي په سلمه پیره هم داسې اوره لکه دا چې نه وي خبره نو دا به دې کې سره به تا ته علم حاصلېږي نو ناس یې تاسو الله توفیق درکړی زړه کې انابت پیدا کړئ ځان محتاج وګڼئ بیا وګوره چې قرآن په موږ کې څومره انقلاب راولي قرآن په معاشره کې انقلاب راولي نو دا وي چې قرآن چې د کوم مقصد دپاره راغلی هغه د مخلوق اصلاح لنخرج العباده من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد چې بندیان د مخلوق د عبادت نه د پروردگار عبادت دې دپاره ان الله ابتعثنا